دا د اختر ورځ ما درته وویل دا د اسلام یو عظیم شعار دی، دا د اسلام یو عظیم شعار دی. دې ته باید هر مسلمان ډېر په شوق په رغبت باندې تیاری وکړي، ورته تلوسه وي، ورته تلوار وي چې کله الله سبحانه وتعالی دغه شی بیا راورسوي. دا په غفلت باندې نه دی تېرول پکار، دا په عبث کارو باندې نه دی تېرول پکار، دا په خوب باید سړی نه کړي تېر. دا ته باید سړی دومره شوقمن وي، دومره یې ورته تلوسه وي چې د کلي یا د علاقې د علماو ورڅخه پوښتنه کوي، هغوی ته زارۍ کوي چې دا خو یو عظیمه ورځ او شپه پر ما را روانه ده، دا خو ډېره مبارکه شپه ده، ما ته څه کول پکار دي په دې شپه باندې؟ مولوي صاحب محترم مسنون اعمال راوښئ، دا به ستا لویه مهرباني وي. لیکن د هغه پر ځای چې موږ د علماو څخه مسنون اعمال پوښتنه وکړو، موږ ټول دغه شپه په لهو و لعب باندې تېره کړو، ورځ یا په خوب باندې یا په بازارو کې راباندې تېره شي. ګورئ د اختر د ورځې مسنون اعمال درته ښیم، دا باید لازمي موږ تاسو عمل وکړو. اول مسنون عمل دا دی چې په دغه کله چې د اختر شپه سي د خپل وس مطابق عبادت وکړه، صدقه وکړه، تراویح دې خلاص کړلې، بیا یو 4 رکعاته نفل وکړه، یوه سپاره تلاوت وکړه، ذکر اذکار وکړه، الله سبحانه وتعالی ته دعا وغواړه چې خدای اخره شپه د لیلة الجایزه ده، زما سره د عافیت او د رحم معامله وکړه. بیا که د کوم ذریات الله دي په ښه اداب احترام باندې په تکبیر ویلو باندې بازار ته ولاړ شه، هلته لهو لعب سروزونه غږول ګپې وشپې دا فالتو کارونه ټول پرېږده، دا مبارکه شپه ده. دې کې باید مسلمان ډېر ځیرک اوسي چې دغه مبارکې لمحات د الله په نافرمانۍ پر ما تېرې نه سي. پام کوه پام کوه. او بیا چې کله د اختر د ورځې سپېدې راوچاودلې فورا باید سړی وختي راکښېني، وختي سړی هلته راکښېنستلی سي چې شپه یې په بازار کې نه یي وهلې، شپه یې په ګپو نه یي تېره کړې، په بانډارو یې نه یي تېره کړې. خپل ذریات پوره کړه. اول خو بهتره دا ده چې د روژې په منځ کې یا په د اخره لسیزې کې د ټول کور ذریات پوره سي، لیکن انسان د کله کله یو شی پاتې هغه پوره کړه، فورا راس پرېوځه بدس چې کله پرېوتلې ارام دې وکړي، سهار وختي د اذانو پر وخت راکښېنه، نو بیا غسلخانې ته ننوځه، ټول د بدن صفایي وکړه، د بدن زاید وریښتان ښه ښایسته ولمبېږه، د هغه څخه چې راووتلې بریتونه کوچني کړه، نوکان دې کوچني کړه او ږیره دې ږمنځ کړه، ښه تیل ورباندې ولګوه، بیا ښایسته صفا جامې واغونده. د غسل په وخت کې باید مسواک خامخا استعمال کړي، ځکه دا یو سنت عمل دی، دا یو سنت عمل دی. او چې کومه بدن باندې خیري دا ټول باید په ډېر ښه انداز باندې صفا سي. کوشش دا وسي. موږ خو غسلونه هغه وخت کوو چې کله د یو قریب کره مبارکي ته روانېږي، یو انډوال راسي پر 10 بجې پر 11 بجې عیدګاه لمونځونه سوي، عیدګاه لمونځ په خیرنو جامو کې کړی، د اختر د سهار مبارک لمونځ مو په خیرنو کالو کې کړی. دا څنګه کیسه ده زموږ؟ د اختر د سهار لمونځ نه دی، دا په کلي کې چې ته کوې. دغه لا باید بهتره دا ده د دغه اسلام د شعار د عزت په خاطر باندې په دغه سپېدو کې لا باید ته تیاری وکړې او د اختر چې کوم جامې دي کوم اسباب تا کړي دا ټول واغوندې او ښه صفایي وکړي. پر 10 بجې باندې لمبېدل یا د حمام روانېدل دا خو فالتو کیسه ده. بهتره خو دا ده چې عیدګاه ته سړی جامې واغوندي، د الله حضور ته ځو، الله سبحانه وتعالی فیصله کوي د مغفرت، الله د رحمت فیصله کوي، الله زموږ نه راضي کیږي، د رضا فیصله کوي، او موږ باید په ښه جامه کې ورسو. دا چې عیدګاه ته موږ په خیرن جامه کې کړي وای، دا هلته دوړې دي بیا خیرنېږي، خیرن دي سي په هغه ښایسته ځای کې چې پر تا ګرد او غبار ولګېږي، ته د خدای نور څه غواړې؟ لهذا د اختر په شپه باندې د سهار چې کله سپېدې وچاودلې اذانونه شروع سو، فورا به ښایسته غسل وکړې او بریتونه به کوچني کړې، نوکان به واخلې، بیا به ښایسته چې کوم جامې تا کړي خامخا ضروري نه دي چې نوي جامې، د وس مطابق که دې نوې جامې درلود هغه واغونده، که نه پرېول سوې صفا جامه واغونده، او بیا یو ښه خوشبو ولګوه. خوشبو نه هم داسې خوشبو باید نه وي چې خلک همسایګان ټول څه په تکلیف سي، هغوی زکام کړي، دا مسلمان ته اذیت رسولې. یو قیمتي خوشبو واخله، دا پر ځان باندې ولګوه. د هغه څخه وروسته چې کله سهار لمونځ وکړي، وروسته صدقة الفطر ورکړه، که دې په روژه کې نه وه ورکړی، صدقة الفطر ورکړه په دغه ورځ، او د خپل وس مطابق پر خپل اولاد باندې وسعت راوله. دا ښځو ته یو مبارکي ورکړه، د کور ماشومانو ته یو مبارکي ورکړه، دا ته وسعت وایي.
د هغه سره سره فورا باید د عیدګاه د لمانځه کوشش وسي په خپلو کشرانو باندې الا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته خبردار تاسو هر یو د خپل کور شپانه یاست ستاسو څخه ستا د کور د کشرانو په باره کې د پوښتنه ستاسو کېږي دا باید ټول سره وغږئ چې الې راځي عیدګاه ته الې راځي عیدګاه ته که د عیدګاه لمونځ نږدې کېږي په پښو باید ولاړ پر کومه لار چې ځې د هغې خواصې پر بله لار باندې راسي او که چیرې لرې وي یا ضرورت وي ناوخت وي بیا په موټر کې هم تللی سي عیدګاه لمانځه ته چې ځې په خندا او په هیر به نه یې سره د عیدګاه لمانځه ته چې ځې ډېر زیات به الله سبحانه وتعالی ته متوجه تکبیرات به وایه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد ځکه علما لیکي چې کله د اختر په شپه د اختر اعلان وسو چې سبا اختر دی په هغه وخت باندې باید مسلمانان نر او ښځې دا تکبیرات شروع کړي دا یو مستحب عمل دی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا یو ډېر عظیم مستحب عمل دی دا باید موږ وکړو نو د هغه سره سره چې عیدګاه ته ولاړلې په عیدګاه په لمانځه کې بیا الله ته ډېر متوجه سي یوې خوا او بلې خوا ته ولاړ سه کښته پلان بعض کسان خو په دا عیدګاه لمونځ چې وسي د دعا څه هم ځغلي څونه کم بخت انسانان وایي خلک راکې خېږي دوړې را باندې کېږي دا دعا مهم شی دی الدعا مخ العباده دعا د ټول عبادت مغز دی دا لکه چې ته سره یو جوز بادام سره یې پاخته یې ماته چې مغز یې لاس راوړي مغز یې وغورځي ناروان شو دا دون تکلیف تا په څه شي وکړي الدعا مخ العباده دعا د عبادت مغز دی دا باید انسان چې کله د عیدګاه لمونځ وسي الله تبارک وتعالی ته متوجه سي ما ټول الله فیصله کوي فرشتو ته وایي هغه مزدور چې چا سره مزدوري کړي باید څه شي اجرت ورکړل شي هغه وایي پوره اجرت الله وایي تاسو ګواه اوسئ د دغه کسان د ټولو څخه زه راضي یم ما خپله رضا دې ته ورکړه څومره غټ فیصله الله وایي ما ستاسو ټول ګناهونه معاف کړي دي ځئ ولاړ شئ خپل کورو ته او کومه غوښتنه چې د آخرت په باره کې تاسو په دا عیدګاه کې کړې ده هغه زه قبلوم الله قسم اخلي زما د په خپل عزت او په جلال قسم کوم غوښتنه چې د دنیا په باره کې کړې ده هغه هم هغه ستا دغه مطابق هغه هم در قبلوم څونه مهمه خبره بیا د هغه څه وروسته چې د عیدګاه لمونځ وسي ښه په اطمینان را روان سه په لارې باندې که یو غریب مسکین په مخه درلې هغه ته یو صدقه ورکړه د هغه څخه وروسته که چیرې یو قریب دې وي قبرستان نږدې وي ورسه دا لازمي نه دی په اسلام کې خامخا هدیرو ته تلل قبرستان ته تلل دا لازمي نه دی خو چې ورسه څه خبره ده د هغه مبارک ځای سره روان یې د خپل قریب ته هم یو دعا وکړه وروسته د هغه نه بیا د خپلو قریبانو کله چې ژوندي دي د هغوی سره وسیله رحمي کول د هغوی ته مبارکۍ ته ورکړل د مشرانو سره ښه په مینه روغبړونه کول د هغوی قدرداني کول دا د اختر مسنون عمل دی دا هر مسلمان باید ډېر په مینه عمل وکړي وختي له دا زده کړي د علماو څه وختي زده کړي